بانش تو برای برو ما که تو کار نداریم تو از اینجا برای بانک چی میگه ببرو بله اون طرف کن بانک گپ میزنه شما انسانیت شماست این شرافت شماست که یک کس خانه تون میه شما بله میاری برای از خانه ما خوستی برای ما یک آدمی نیستیم که بین بشین قاری سب گپ میزنیم د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم څو میاشتې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د یوې نجلۍ لخوا دا ادعا وشوه چې د ګنې د قاري سعید خوستي لخوا په هغې په زوره جنسي تیری شوی وروسته ورسره په زوره واده شوی. دغې موضوع په هغه وخت کې ډېر شر او غوغا راپورته کړه او ښاغلی قاري سعید خوستی د سخت فشار لاندې راوستلی و. په هغې وخت کې قاري سعید خوستي یوازې د دې د جواب لپاره د خپل واده د نکاح کولو ویډیو نشر کړې وه چې په هغې کې د نکاح شاهدان او په هغه وخت کې چې نکاح تړل کېدله په ویډیو کې ښکارېدل. اوس ښاغلی قاري صاحب سعید خوستي د دغه واده په اړه مکمل جزئیات ورکړي چې دغه واده څه ډول ترسره شوی، نجلۍ څه ډول له قاري صاحب سعید خوستي سره شناخت پیدا کړ، کوژده څه ډول شوې وه، د دې نجلۍ او قاري صاحب سعید خوستي ترمنځ لانجه په څه راغله. همدارنګه د دواړو خواو له توافق څخه وروسته قاري سعید خوستي او دغه نجلۍ د مهر په یو اندازه پیسو توافق کړی و. وروسته دغه نجلۍ ډېر زیات مطالبات کړي چې له امله د کوژدې څخه مخکې ښاغلی قاري صاحب خوستی له دې نکاح څخه منصرف شوی. وروسته دغه نجلۍ وزارت داخله ته تللې وه او هلته یې ویلي و چې ګواکې قاري سعید خوستي په ما جنسي تیری کړی ده او اوس مې واده راسره نه کوي. له هغې څخه وروسته څه ډول دا نکاح ترسره شوه، همدارنګه دا څه ډول دسیسه وه چې ښاغلي قاري صاحب سعید خوستي ته جوړه شوې وه. د دغه ټولو موضوعاتو اړوند به په دغه ویډیو کې ښاغلي قاري صاحب سعید خوستي له خپلې خولې څخه د دې مکمل تفصیل واورئ. هیله ده د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. د ژوند حوزه زنګ